په دې حدیث کې اولنی عمل چې بیان شوی دی او هغه انسان تباه کوي نو هغه دی الشرک بالله، د الله سره شریک جوړول، د الله په ربوبیت کې، د الله په الوهیت کې، په اسماء و صفاتو کې، د الله په خاصو صفاتو کې الله سره شریک جوړول. او الحمدلله په دې مخکې ورځو کې موږ یو کتاب ختم کو، ثلاثة الاصول و ادلتها، د دین اسلام بنیادی 3 اصول او د هغې دلایل. نو په هغه کتاب کې موږ د شرک تفصیل بیان کړی او په هغې باندې رد د قرآن او د حدیث نه هغه درسونو ته بیا رجوع وکئ. خدای دې ساتئ الشرک بالله، د الله په خصوصیاتو کې د الله سره څوک شریک کول دا لویه ګناه ده او انسان د اسلام نه خارج کوي او د همیشه دپاره د ده ځای جهنم شي که د دې توبه ونه ویسته. هر عبادت چې دی که هغه هر عبادت وي چې عبادت دی دا به د غیر الله دپاره نه وي، عبادت به صرف د الله دپاره وي. لکه دعاګانې غوښته شو، څاروی ذبح کول، نظرانې او منښتې، یره دعاګانې، دا ټول په دې کې دننه رالو په عباداتو کې. بیا دا فایده یې د ساتي چې شرک په 2 قسمه دی. موږ ځای په ځای بیان کړي ده دا فایده او ځای په ځای موږ د دې خبرې وضاحت کړی. شرک په 2 قسمه دی. یو ته ویل کېږي شرک اکبر چې دا انسان د اسلام نه خارج کوي بالکل، والعیاذ بالله. او دا سړی که په دې حال کې مړ شو نو همیشه دپاره د ده ځای هغه جهنم شو. دویم قسم شرک دی الشرک الاصغر، وړوکی شرک. دا انسان د اسلام نه خارج کوي، ها خو توحید کې کمی راولي او دا شرک وسیله ده چې د انسان ورسي هغه غټ شرک ته، دا یو لار کولاو شوه. دا انسان چې نن په شرک اصغر کې واقع دی نو نږدې وخت کې ګوره دی به په شرک اکبر کې واقع شي. او دا بیا په 2 قسمه دی. د شرک اصغر دا په 2 قسمه دی. یو هغه ظاهري شرک، الفاظ او افعال دي، وینا او کارونه دي. لکه الفاظ څه مطلب دی؟ د غیر الله په نوم قسم خوراک، دا شرک دی. حدیث کې راځي چې من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی، چا چې د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړو نو یا کفر وکړو یا شرک وکړو. دا بعض وایي که نه وي زما د پلار په سر قسم او د بچو په سر قسم خورم او د مور په سر قسم خورم او د پلانی بابا په نوم او د پلانی پیر په نوم قسم، دا ټول شرک دی، دا ټول شرک دی. او که چېرته دا عقیده ورسره وساتله، د ده تعظیم یې دومره وکړو چې د الله درجې ته یې ورسوه، د چا په نوم چې قسم خوري به خو شرک اکبر ته خبره وځي. داسې ما مثال درکو لکه الفاظ، ما یو شرک اصغر په الفاظو کې راځي. الفاظ دا دي، الفاظو کې دام راځي لکه امام احمد بن حنبل رحم الله یو حدیث راوړی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی وی ما شاء الله وشئت، یا رسول الله بس الله چې څه وغواړي او تاسو څه وغواړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو، وی اجعلتنی لله ندا، تا زه له الله سره یو ځای کړم؟ قل ما شاء الله وحده، بلکې داسې وایه صرف چې الله څه وغواړي حقه کېږي. زموږ خلک وایي که نه په الله به شي او په تا به شي، د شرکي الفاظ دي. په الله مې یقین دی او په تا مې یقین دی، د شرکي الفاظ دي. ها بلکې د دې حل دا دی چې ته به داسې وایې الله به وکړي او بیا به یې ته وکړي. الله ته مې سپارلی دی او بیا مې تا ته سپارلی دی، په الله مې یقین دی او بیا مې په تا یقین دی، بیا به کې څه حرج نشته. دویم قسم شرک اصغر هغه دی چې هغې ته شرک خفي ویلی کېږي، پټ شرک. او پټ شرک څه ته په ارادو کې راځي، په نیتونو کې راځي، لکه ریاکاري. یو انسان یو عمل دې دپاره کوي چې خلک یې صفت وکړي، یو انسان عمل دې دپاره کوي چې ځان ښکاره کړي خلکو ته، دې ته شرک اصغر وایي. او دا هغه شرک دی چې دا په نیتونو او په ارادو کې راځي. لکه حدیث کې دا راځي که نه، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو ته وی زه د شرک اصغر په باره کې ډېر زیات یریږم په تاسو باندې،
هغه وی یا رسول الله وما الشرک الاصغر، یا رسول الله دا شرک اصغر څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ریاکاري. نو ریاکاري دې ته الشرک الخفي وایي، پټ شرک دی. ولې ځکه چې په ارادو کې او په نیتونو کې دی. یو سړی مونځ اوږدوي دې دپاره چې پلانی مې ویني، یو سړی یو دیني عمل کوي دې دپاره چې خلک مې صفت وکړي، نو دا شرک اصغر دی او دا ریاکاري ده چې الله یې نه قبلوي. نو په دې حدیث کې اولنی عمل چې بیان شوی دی هغه څه شو؟ هغه شرک دی، او دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده. په لویو ګناهونو کې لویه ګناه هغه شرک دی. ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا انبئکم باکبر الکبائر، تاسو ته په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ونه ښیم؟ درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. بیا صحابه کرام ورته ویل بله یا رسول الله، ولې نه موږ ته وښایه دا کومه ګناه ده چې په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الاشراک بالله، الله سره شرک کول دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده. الله دې موږ ساتي. هغه ګناه دی چې الله یې نه بخي. الله سبحانه وتعالى سورة النساء کې څه وایي؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله دا نه بخي چې هغه سره دې څوک شریک کړی شي. دا ګناه الله قطعا نه بخي چې په دې باندې څوک مړ شو بس دې همیشه دپاره جهنم ته لاړ. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او د دې ګناه نه علاوه، د دې شرک نه علاوه نور ګناهونه چې هغه د الله د مشیت لاندې دي، که الله وغواړي وبه بخي، که الله ونه غواړي جهنم ته به بوځي، خو بیا به جنت ته راځي. په دې سړي باندې کوم سړی چې شرک وکړي په ده باندې جنت حرام دی. سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، انه من یشرک بالله، یقینا چا چې شرک وکړو د الله سره، د الله سره څه شی شریک کو، بل معبود د الله سره شریک کو، فقد حرم الله عليه الجنه، په دې سړي باندې الله جنت حرام کو، ومأواه النار، او د دې ځای کوم یو دی؟ هغه جهنم دی.